طالبانو پکتیا کې افغان خاورې ته راوښتي پاکستاني پوځیان نیولي. پکتیکا کې وضعي سرچینه وایي طالب پولساتو په دې ولایت کې له ډیورن فرضي کرښې راوښتونکي پاکستاني ځواکونه نیولي دي. دغه سرچینې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله، نن شنبه د مرغومې 18 اطلاعاتي روز ته وویل چې تېره ورځ د طالبانو پولساتي ځواکونو ډیورن فرضي کرښې ته نږدې د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې 7 پاکستاني پوځیان نیولي چې په خپل سري ډول افغان خاورې ته رادننه شوي وو. د پکتیکا ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس بلال حذیفه هم پیښه تاییدوي، خو وایي نیول شوي کسان ونه بلکې یو تن دی. د هغه په وینا تېره ورځ طالب سرحدي ځواکونو د ګومل ولسوالۍ په انځري سیمه کې د پاکستاني ملیشه ځواکونو یو سرتیری هغه مهال ونیو چې له کرښې دې غاړې ته د سونتوکو راټولولو لپاره اوښتی و. د حذیفه په خبره چې 6 نور پوځیان له موټر سره یو ځای بیرته په تیښته بریالي شوي دي. په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځیانو او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په مختلفو سیمو کې حالت ترینګلی شوي او د راپورونو له مخې چې په ځینو سیمو کې پر یو بل ډزې هم کړي دي.